One day, a poor boy was walking on the road. One day, a poor boy was walking on the road. یوه ورځ یو غریب هلک په لاره باندې روان. Poor معنا یې ده فقیر یعنی مسکین یعنی هغه انسان چې شی نه لري. دغسې کس ته په انګلیسي کې poor POOR ویل کیږي او هغه انسان چې مالدار وي هر څه ولري دغسې کس ته بیا په انګلیسي کې rich RICH ویل کیږي. Suddenly, he saw a wallet full of money. Suddenly, he saw a wallet full of money. ناڅاپه یې یو بټوه وموندله چې له پیسو څخه ډکه وه. Suddenly SUDDENLY meaning ناڅاپه یعنی د هلک ناڅاپه یو بټوه چې له پیسو څخه ډکه وه ولیدل. He was very hungry and had nothing to eat. He was very hungry and had nothing to eat. هغه ډېر وږی و او د خوړلو لپاره یې هیڅ نه درلود. Hungry HUNGRY معنا یې ده وږی یعنی د هلک خو بټوه ولیدل خو دی ډېر وږی هم و. Nothing meaning هیڅ هم نه یعنی هیڅ یې هم د خوړلو لپاره نه درلود. He thought, should I keep this money or return it? He thought, should I keep this money or return it? هغه فکر وکړ چې دا پیسې وساتم که بیرته یې ورکړم. Thought چې د think THINK دوهم او دریم حالت دی یعنی فکر کول. د هلک فکر وکړ چې دا بټوه خو مې پیدا کړه خو داسې وږی یم آیا دا بټوه بیرته خپل خاوند ته ورکړم او که یې له ځانه سره وساتم. Keep KEEP چې معنا یې ده ساتل حفاظت کول او return معنا بیرته ورکول یعنی دوباره کار شروع کول. But he remembered his mother's words. But he remembered his mother's words. خو هغه د خپلې مور خبرې یاد ته راوستل. Remember معنا یادول یاد ته راوستل یعنی د هلک هغه خبرې چې د ده مور وده ته کړې وې هغه یې یاد ته راوستلې چې هغه خبره یا خبرې دا دي. Always be honest, no matter what. Always be honest no matter what. هر وخت صادق اوسه که هر حالت وي. Honest معنا ده صداقت صداقتوب. No matter what د دغه جملې معنا مفهومدار کم کېږي یعنی مهمه نه ده چې څه پیښ شي خو دا معنا هم ورکوي یعنی که هر حالت وي بس ده صادق اوسه. So, he decided to find the owner. So he decided to find the owner. نو هغه پریکړه وکړه چې د دې بټوې مالک یعنی خاوند پیدا کړي. Decided meaning فیصله کول پریکړه کول. Find چې معنا یې ده پیدا کول او owner OWNER بیا ویل کېږي خاوند یعنی د هلک دا فیصله وکړه چې د دغه بټوې مالک او خاوند پیدا کړي. After searching, he found a worried man. After searching he found a worried man. ډېر لټون څخه وروسته هغه یو اندېښمن سړی پیدا کړ. Searching SEARCHING ویل کېږي لټون د یو شي لټولو ته. Found چې د find دوهم او دریم حالت دی ویل کېږي پیدا کولو ته د یو شي او worried WORRIED معنا ده اندېښمن یعنی د هلک له ډېر لټون څخه وروسته یو اندېښمن کس پیدا کړ چې داسې په اندېښنه کې ولاړ و. The boy gave the wallet back. The boy gave the wallet back. هلک بټوه خپل خاوند ته بیرته ورکړ. Gave GAVE چې د give دوهم حالت دی ویل کېږي ورکولو ته د یو شي. Wallet WALLET معنا ده بټوه. The man was shocked and asked, "Why didn't you keep it?" The man was shocked and asked, "Why didn't you keep it?" سړی حیران شو او ویې ویل ولې دې دغه بټوه له ځانه سره نه ساتل. Shocked چې د shock دوهم او دریم حالت دی یعنی حیرانېدل. Asked ASK پوښتنه کول یو څه ویل چې asked ASKED یې دوهم او دریم فارم دی یعنی د سړی حیران شو چې د هلک څومره صادق دی چې یو خو یې بټوه پیدا کړې زما په ناخبرۍ کې او بیا یې بیرته تر ما پورې راوړه او رایه کړه نو یې ورته وویل چې ولې دې له ځانه سره نه ساتله دغه بټوه. The boy smiled and said, "Because honesty is more valuable." هلک مسکی شو او ویې ویل ځکه صداقت تر هر څه ارزښتمن او ارزښتناک دی. Honesty meaning په صداقت سره. Smile چې د smile SMILE دوهم او دریم شکل دی ویل کېږي خندلو ته او valuable ویل کېږي و ارزښتناک ارزښتمند. The man rewarded him and changed his life forever. The man rewarded him and changed his life forever. سړي هغه هلک ته انعام ورکړ او د هغه ژوند یې د تل لپاره بدل کړ. Rewarded چې د reward REWARD
دوهم او دریم شکل دی ویل کېږي انعام ورکولو ته، اجر ورکولو ته ویل کېږي. forever تاسو پوهیږئ چې دا لغت څه ته ویل کېږي؟ forever forever یعنی د تل لپاره، او life life ویل کېږي ژوند ته.